بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. نن چهارشنبه د روان لمریز کال د غویي 1828 او د 2022 کال د می 18 نیټه ده. تاسو د ژوندون د شپږ بجو خبرې ټولګه ګورئ. د خبرونو په پیل کې تر ټولو مهم: جوزجان کې ترافیکي پیښې مرګ ژوبله اړولې. جوزجان کې د ترافیکي پیښې له امله 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 25 نور ټپیان شوي دي. زموږ د جدي غبرګون سره به مخ شي. عباس تنگزی وایي که څوک افغان خاورې ته په بده وګوري د دوی لخوا به د جدي غبرګون سره مخ شي. امیر خان متقي له ریچارډ بن سره کتلي. په دې کتنه کې امیر خان متقي له ریچارډ بن څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور نړیوالو ته جوړ کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې تیر یو کال په امریکا کې د ترافیکي پیښو له امله کابو 43,000 کسان وژل شوي دي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حکمت الله هوتکیم. جوزجان کې د ترافیکي پیښې له امله 8 تنه وژل شوي. په جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 25 نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه نن د قوشتېپې ولسوالۍ په پلترکمن قدوق سیمه کې د یو کاماز ډوله موټر د اوښتو له امله رامنځته شوې ده. د جوزجان ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالغني صمیم باختر دولتي خبري اژانس ته ویلي چې دغې پیښې ټول قربانیان روغتون ته انتقال شوي دي او تر درملنې لاندې دي. صمیم د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت خراب وباله او په خبره یې کیدای شي د مړو شمېر تغییر وکړي. یو شمېر عیني شاهدان ویلي چې په دغه پیښه کې ماشومان هم زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوي دي او له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي دي. عباس تنگزی وایي که څوک افغان خاورې ته په بده وګوري خوله او پښې به یې ورماتې کړي. د اسلامي امارت حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین محمد عباس تنگزی وایي نړیوال د افغانستان په چارو کې له مداخلې څخه لاس په سر شي، خو که بیا هم څوک دا جرأت کوي نو د بالمثل ځواب ځواک یې لري. د چارو شنونکي بیا وایي د افغانستان نوی حکومت دې د دا ډول څرګندونو پر ځای ډیپلوماتیکه ژبه پیدا کړي. د اسلامي امارت حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین محمد عباس تنگزی په تازه څرګندونو کې نړۍ او ګاونډیو هیوادونو ته په اشارې سره ویلي هر هغه څوک چې افغانستان او پولو ته یې په سپکه سترګه ګوري موږ یې د خولې او پښې د ماتولو واک او ځواک لرو. ملي او بینالمللي دښمنانو ته دا اعلان کوو چې د 40 کالو جنګ نه وروسته هم موږ هغه افغانانو چې 100 کاله نور د دښمن مقابله کې جنګېدلی شو. هر څوک چې د افغانستان خاورې ته په کږه ګوري، د افغانستان سرحداتو ته په کاږه ګوري، موږ دا طاقت لرو چې خوله یې ورماته کړو. موږ دا طاقت لرو چې پښې یې ورماته کړو. موږ د دې ملک په دې جغرافیه باندې 40 کاله په میلیونونو شهیدان ورکړي دي. موږ په دې جغرافیه باندې د دې جغرافیې د ساتلو لپاره موږ په میلیونونو کونډې لرو، یتیمان لرو، زخمیان لرو. عباس تنگزی ویلي نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، که نه اوس افغانان د دې توانایي لري چې د خپل حق غوښتنه وکړي. دی وایي موږ دا خاوره هیڅ چا ته نه پرېږدو. به هیچ قوت خارجی، به هیچ دشمن خارجی هیچ وقت اجازه نخواهد که در کشورشان مداخله بکنند و در امور داخلیشان مداخله بکنند. و هر کس اگر در فکر ازی باشد به شمول همسایه افغانستان برای این را بدانند که افغانان در خم خرگوش نیستند و روز ازی خواهد رسید که حق خود از اونا بگیرند. و ایران فکر نکنن که در افغانستان 40 سال جنگ تیر شده، تبعیض زیاد است، مشکلات زیاد است، خانه جنگی زیاد بود.
نفاق زیاد است. افغانستان از دیدگاه اقتصادی و نظامی ضعیف شده. ما می‌دانیم که در داخل افغانستان نفوذ پیدا می‌کنه. د سیاسي چارو شنونکي بیا د عباس ستانکزي وینا ته په کتو وایي د نړۍ سره د تعامل دروازې ورځ په ورځ پر اسلامي امارت بندیږي. نو اسلامي امارت باید د دا ډول څرګندونو پر ځای سیاسي منطق او ډیپلوماتیکه ژبه پیدا کړي. دنیا ورځ په ورځ تر دې چې د طالب سره تعامل ته نږدې شي، تقابل ته نږدې کېږي. د تعامل دروازې ورځ په ورځ پر طالبانو باندې تنګیږي او ورځ په ورځ د تعامل ځای ډېرې خطرناکې ګزینې نیسي. په دې لحاظ باندې پکار دا ده چې طالب سیاسي بصیرت، سیاسي منطق او ډیپلوماتیکه ژبه پیدا کړي. بغیر د دې نه د تاریخ اوږدو او د تاریخ مطالعه دا ښیي چې داسې شکل حکومت چې په نړۍ کې څوک په رسمیت ونه پیژني، منزوي حکومت وسي، د دې پیژندل او د دې کارونه به د آینده کې د ډېر غټ مشکل سره مخ ته شي. د بهرنیو چارو وزارت دغه لوړپوړی چارواکی داسې مهال د څرګندونې کوي چې د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ سره په لیدنه کې له خپل اړخه ډاډ څرګند کړی چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو ټولو معاهدو او کنوانسیونونو ته ژمن دی. تر 1 میلیون ډیر افغاني ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی دی چې روان میلادي کال 1.1 میلیون ماشومان په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. یونیسف وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال په پرتله 2 برابر دی چې د مرګ ویره شته. یونیسف زیاتوي چې هغه وخت د ماشومانو د مړینې کچه لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری شي. امیر خان متقي له ریچارډ بینټ سره کتلي دي. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ کابل ته سفر کړی او د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره یې کتلي دي. په دې کتنه کې امیر خان متقي له ریچارډ بینټ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور جوړ کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ریچارډ بینټ ته ویلي چې راپور یې باید په حقایقو ولاړ وي. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه له هېواده د بهر مخالفو اشخاصو پر خبرو قضاوت ونه شي. بلخوا د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي هم ژمنه کړې چې په راپور کې به یې یوازې حقیقتونه بیانېږي. ملګرو ملتونو پر افغانستان د اسلامي امارت تر بیا واکمنۍ وروسته په هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نویو پروژو له پیل سره به ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. کابل ښاروالي وایي 180 پروژې پلان کړي چې ډیر ژر به یې کارونه پیل شي. د ښاروالۍ مسؤلین وایي نوې پروژې به د کابل په ټولو ناحیو کې پلي کیږي. دوی همداراز د نړیوالو وغوښتل چې د ښاري خدماتي بنسټ سره دې بیا ځلې مرسته پیل کړي. د کابل ښاروالۍ 180 پروژې پلان کړي چې ژر به یې چارې پیل شي. د کابل ښاروال نن د یوې خبري غونډې پر مهال رسنیو ته وویل د 180 پروژو د پلي کېدو لپاره 4 میلیارده او 812 میلیونه افغانۍ بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د ده په خبره یادې پروژې به د کابل ښار په ټولو ناحیو کې پلي کیږي چې د سطحي اوبو مدیریت، د ترافیکو مؤثر مدیریت، د عامه ترانسپورټ ښه والی، د ښار پاکوالی، همدارنګه د شنو ساحو د ساتنې او پراختیا برخې هم شامل دي. نوې سړکونه او د سړکو بیا رغونه او د سړکونو بیا رغونه او تنظیفي چارې او ترانسپورټي او ترافیکي زیربناوي رامنځته کول او د سرلارو بیا رغونه شامل دي. هممهاله د کابل ښاروالۍ د پلان پالیسۍ مشر ټینګار وکړ چې اوس مهال کابل ښاروالۍ سره د بهرنیو تمویلونکو لپاره شرایط برابر شوي دي او غوښتنه یې وکړه چې له دغه ښاري خدماتي بنسټ سره دې مرستې وکړي.
همدارنګه موږ په ډونرانو باندې غږ کوو چې هغه ډونران چې له کابل ښاروالۍ سره په مختلفو برخو کې پخوا مرستې کولې او اوس هم مرستې د تعلیق په حالت کې دي او یا پروژې مشخصه انکشافي پروژې د تعلیق په حالت کې دي. موږ له هغو څخه غوښتنه کوو چې د کابل ښاروالۍ ټول اجراعات مطلق ډول باندې ښاري خدمات دي او عامه ښاري خدمات دي، سیاسي بڼه نه لري او تر ډېره بریده پورې ښاري ولسي او په خلکو پورې مرتبط مسایل او موارد دي. نو موږ هیلهمن یو چې د ټول هغه شرایط چې د یوه ډونر لپاره په کابل ښار کې مشخصا په کابل ښاروالۍ سره په اجراتو کې متصور دي او یا اړتیا ده، هغه شرایط د دوی لپاره دلته مهیا دي. خپل دغه پروژې چې ټول تاثیرات په مستقیم ډول باندې په ولس او په کابل ښاریانو باندې دي، دا بیرته له سره پیل کړي. همداراز کابل ښاروال له هیوادوالو وغوښتل چې له دوی سره د ښار په جوړونه او پاک ساتلو کې همکار اوسي. د کابل ښاروالي د پروژو په پلي کېدو او ساتنه کې د کابل ښاریانو څخه همکاري او همغږي غواړي. ښاروالۍ ریاست داسې مهال د نویو پروژو د پلي کولو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته ډیری پروژې په ټپه ودرېدې چې ډیر بوخت کسان یې وزګار کړل. امریکا رسما د افغانستان د ډیپلوماټیکو نمایندګیو کنټرول اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په واشنګټن ډي سي کې د افغانستان د سفارت او په لاس انجلیس او نیویارک کې د دغه هیواد د کنسلګریو کنټرول رسما په خپل لاس کې اخیستی. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې متحده ایالاتونه د دغه ډیپلوماټیک ماموریت د امنیت او خوندیتوب بشپړ مسؤلیت لري. د امریکا متحده ایالاتونه د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه پیژني او اوس وایي چې په خپله خاوره کې به د افغانستان د سفارت او کنسلګریو د شتمنیو مسؤلیت تر ثانیه امر پورې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره خوندي وي. افغان حکومت له جاپان نه د نیمګړو پروژو د بشپړولو هیله کړې. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په کابل کې د جاپان له سفیر ناکاشي اوکادا سره د افغانستان پر امنیتي اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په ټویټر کې لیکلي دي چې په دې لیدنه کې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هیله ښکاره کړه چې جاپان به خپلې هغه پروژې په افغانستان کې بشپړې کړي چې کارونه یې نیمایي سر ته رسېدلي دي. د یادونې ده چې د جاپان هیواد لخوا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ځینې پروژې روانې وي چې ډیری اوس په ټپه ولاړې دي. ننګرهار کې د بسکټو یو کارخونه په نړیوال معیار بسکټ تولیدوي. یاده کارخونه د نوي بلال هیواد په نامه د خصوصي شرکت لخوا په شخصي مصارفو جوړه شوې چې لسګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. د دې کارخونې مشر په ټولو تجارانو غږ کړی چې په هیواد کې امنیت تامین دی او دې ته ورته کارخونې دې جوړې کړي. په ننګرهار کې د نیو بلال هیواد شرکت په نامه د بسکټو کارخانه له شاوخوا یو کال راهیسې دلته فعال شوې ده. د دې ځای مسؤلین وایي که د ځای مشکل ورته حل شي دغه لسګونه کسان ان په سلګونو بدلېدی شي. دا کارخونه د نوي بلال هیواد په نامه د یو خصوصي شرکت اړوند ده چې په ننګرهار کې فعالیت کوي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د ورځې 10 ټنه بسکټ بازار ته وړاندې کوي. د دې کارخونې مشر وایي چې په تیر کې د هیواد بهرې پانګونه کړې وه خو د ملي احساس له مخې هیواد ته راستون شوی. دی په ټولو تجارانو غږ کوي چې امنیت تامین دی او په کور دننه دې پانګونه وکړي تر څو بېوزله هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي. صفا بسکټو په نامه باندې دلته مونږ بسکټ تولیدوو او دلته د مونږ سره تقریبا د 45 کسانو په اندازه باندې مزدوران دلته مونږ کولی شو چې یعنې دا به مبالغه نه وي چې د دنیا کې چې کوم بسکټ تولیدیږي انشاءالله چې هغسې بسکټ دلته مونږ تولیدولی شو. د مونږ د پلانټ ظرفیت او چې کوم دی دا د ورځې 10 ټنه دی. مونږ کولی شو چې 10 ټنه بسکټ مونږ خپلو هیوادوالو ته په عالي کیفیت. په ورته وخت کې بیا په دغه کارخونه کې کارګر وایي خوښ دی چې په دې بیکارۍ کې ورته د کار زمینه برابره شوې. دوی په شتمنو تجارانو غږ کوي چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو یې بهر ته د تلو مخه ونیول شي. غوښتنه خو دا ده چې باید خپل وطن ته راشي. اوس خو الحمدلله امنیتي مشکلات هم یو څه حل دي
او چې خپل وطن ته راشي او دلته موږ د غریبو هیوادوالو ته اوس کار زمینه برابره شي. دلته خو موږ زیات خوشحاله یو له یوې خوا زموږ په اقتصادي برخه کې زیات مثبت بدلون راغلی دی او له بلې خوا له چې موږ کوم کار کوو نو هغه کار موږ یو څه ناڅه زده کړی دی. په لومړي قدم کې خو لکه په هیواد کې یو څه امنیت هم ډاډمن شوی دی. نن که دغسې یو زمینه ورته په هیواد کې برابرېږي نو کوشش دې وکړي چې بهر ته دې نه ځي. د جمهوریت د ختمېدو سره سم په هیواد کې د اټکل له مخې 90% خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اسلامي امارت واک ته ورسېد چې نړیوالو پرې ګڼ شمېر بندیزونه ولګول چې د دې له امله په هیواد کې ورځ تر بلې د غربت کچه لوړېږي. عام خلک په دې باور دي که شته نظام او تجاران دې ته ورته کارخونې جوړې کړي، له یو لوري به خلک مصروف شي او د بل لوري به د هیواد اقتصادي وضعیت ښه شي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، ننګرهار. ترکیې په فاریاب کې 300 کورنیو سره بشري مرستې کړي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د فاریاب ولایت له 300 کورنیو سره د بشري مرستو خبر ورکوي. د سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ترکیې د بشري مرستو درېیمه جوپه چې پرون د ریلګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده او په فاریاب کې پر 300 کورنیو وویشل شوه. د ترکیې سفارت زیاتوي چې تر اوسه یې په افغانستان کې له 4,300 کورنیو سره بشري مرستې کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. ترافیکي پیښو تیر کال امریکا کې کابو 43,000 کسان وژلي. امریکایي چارواکي وایي چې په 2020 میلادي کال په متحده ایالتونو کې کابو 43,000 کسانو په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د امریکا د لویو لارو د خوندیتوب ملي اداره چې 1915 میلادي کال راهیسې د ترافیکي پیښو له امله تلفات ارقام راغونډوي ویلي دي چې دا په تیرو 14 کلونو کې ترافیکي پیښو له امله ستر ارقام دی. د 2020 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال د امریکا په 44 ایالتونو په پلازمینه واشنګټن ډي سي او پروتو ریکو کې د ترافیکي پیښو له امله مړینې زیاتې شوي دي. تر ټولو زیات تلفات په ټکساس، کالیفورنیا او فلوریډا کې حساب شوي دي. په داسې حال کې چې امریکایان د کورونا وایرس له محدودیتونو وروسته بیرته د عادي ژوند په طرف روان شوي او د تلفاتو شمیر په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو زیات دی. د یادونې وړ ده چې د ارقام 2020 میلادي کال پرتله په ترافیکي پیښو کې 10.5% زیاتوالی ښیي. د پاکستان پوځ وايي د پاکستاني طالبانو 2 قومندانان یې وژلي. د پاکستان پوځ وايي د هیواد په شمالي لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو او پاکستاني طالبانو ترمنځ نښته کې د پاکستاني طالبانو 2 قومندانان وژل شوي دي. د دغه هیواد پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا اور پکې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ایران په تاجکستان کې د بې پیلوټه جنگي الوتکو فابریکه فعاله کړې. ایران بې پیلوټه جنگي الوتکو د تولید لومړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده چې په دې سره تاجکستان د نړۍ لومړی هیواد دی چې ایران پکې د ډرون تولید فابریکه فعالوي. د ایران دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې له دې فابریکې د پرانیستلو مراسم تاجکستان ته د ایران په وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د سفر پر مهال جوړ شوی وو. د ایران د راپور له مخې د دې ډرون نوم ابابیل 2 دی. د 200 کیلومتر په ساحه کې د برید او کشفي فعالیتونو په وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. په راپور کې د دې فابریکې د تولیدي ظرفیت او نورو وړتیاو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. کلیپ. اوس هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د خارجي اسعارو بیې. او دا هم د هوا اټکلیز معلومات. د ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې د ژوندون د نن ورځې خبري ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو پولې رب سپارم. ښې چارې.